ښه توجه ورته وکړئ. پنځم څپرکی رابطه او تابع. دا ډېر زیات یو په زړه پورې او یو له ډېرو زیاتو مهمو څپرکو څخه دی په ریاضي کې. موږ تاسې د رابطې او تابع موضوعاتو باندې بحث کوو، خو د هغه نه مخکې یو تعداد مفاهیم او موضوعات دي، اول باید په هغه باندې پوه شئ. چې لومړی عنوان چې ما تاسو ته دلته راخیستی دی هغه دی مرتبې جوړې. توجه ورته وکړئ. مرتبه جوړه څه ته ویل کیږي او دا موږ تاسو په ریاضي کې څنګه ښکاره کوو؟ کله چې تاسې دوه دانې عنصرونه یو د بل تر څنګ سره واقع کوئ او په دې شکل کې ښکاره کوئ. مرتبه جوړه په حقیقت کې د دوو دانو عناصرو یعنی د دوو اعدادو یا د دوو تورو څنګ په څنګ واقع کولو یوه جوړه ده چې موږ تاسې په دې شکل باندې ښکاره کوو. دا قوس ورته ورکوئ. او په دې شکل کې تر ټولو مهمه او با اهمیته خبره دا ده چې دلته ترتیب اهمیت لري. یعنی یو لوی توپیر د سټ سره د دې دا راغی چې په سټ کې ترتیب اهمیت نه درلودی. تاسو کولی شئ د یو سټ عناصر ځایونه سره بدل کړئ. متوجه شولئ؟ اما د مرتبې جوړې دوه عنصر دي څنګ په څنګ یې واقع کوو، یوه جوړه ځینې جوړوو. هغه وخت دې ته زه د مرتبې جوړې نوم ورکوم چې په دې شکل کې یې ولیکم او دا شکل یو ډېره مهمه موضوع ماته بیانوي. دا راته وایي چې ترتیب په دې کې څه شی دی؟ اهمیت لري. ترتیب اهمیت لري په څه معنا؟ ډېر واضح مې درته لیکلی دی. یعنی ای بي برابر نه دی له بي ای سره. که نه نو وګورئ لیکنه یو رقم دواړه ای بي دي نو ولې برابر نه دی؟ ځکه تا ځایونه بدل کړي. دا تر ټولو با اهمیته مسله وه دلته. دې ته متوجه شولئ؟ دا چې زه تاسو ته وایم ای بي مساوي نه دی له بي ای سره. تاسو په دې دواړو کې یوازینی توپیر چې وینئ هغه څه دی؟ د دې ای او بي ځای بدل سوی. مطلب په دې لیکنه کې چې ځای بدل کې خبره تغییر کوي. یعنی دلته ترتیب یا موقعیت یو ځانګړی اهمیت لري. که زما څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې ښه دغه ای بي خو اوس ما وپېژندی، که چیرې داسې ولیکم دې ته زه وایمه سټ کې دا رقم ولیکم چې په دې کې زه کولی سم دا څنګه م ولیکم بي دلته راولم ای دلته او موږ تاسو په سیټو کې په دې باندې بلد یو چې دا یو له بل سره برابر هم دي. صحیح ده؟ خو که چیرې مې دا ای بي په دې شکل باندې ولیکئ بیا دې ته مرتبه جوړه وایي. مرتبه جوړه ګورئ په نامه کې څومره واضح خبر راغلی، یعنی دې دوه عنصره جوړه لفظ راغلی. مرتبه یعنی په دې کې ترتیب اهمیت لري. فهم شو؟ اوس که زما څخه څوک پوښتنه وکړي چې ښه مرتبې جوړې لیکنه خو ما زده کړه، اوس مرتبه جوړه څه بیانوي؟ مرتبه جوړه موږ ته څه وایي؟ فهم دی؟ دا مرتبه جوړه د څه شي څخه عبارت وي. زه خو د دې په دې شکل بلد یم اما د دې مفهوم عبارت له څه شي څخه دی؟ نو دا یو ځانګړی مفهوم نه لري. دا په حقیقت کې یو ډول لیکنه ده چې تاسې د هر دوو عددونو چې د هغوی ترتیب تاسې ته مهم وي کولی شئ ویې کاروئ. زما د خبرې مطلب څه دی؟ یعنی که زه تاسې ته ووایم چې دا مرتبه جوړه یو نقطه بیانوي، دا غلطه نه ده ولې دا د مرتبې جوړې دایمي خبره نه ده. آیا موږ تاسې په مرتبې جوړې باندې که ستاسې باید مختلط اعداد نه ښکاره کول، ترکیب نه ورباندې ښکاره کوو؟ په مرتبې جوړې باندې ترکیب ښکاره کوو. آیا موږ تاسو د دوه مجهوله معادلاتو حل نه پلي کوئ؟ نو دا داسې نه دی چې حتما به ته څه شي په دې باندې ښکاره کوې؟ حتما به ته په دې باندې یو نقطه ښکاره کوې. موږ وایو نه، هر دوه کمیته یا هر دوه عنصره که تا غوښتل داسې ولیکې چې د هغوی ځایونه څوک وانړي سره، یعنی هر مشخص ځای ځان ته یو مفهوم ولري، په ریاضي کې یو لیکنه جوړه سوې ده. مثال زه یو دومه درجه معادله حلوم، یو مجهوله دومه درجه معادله، د هغه څخه فرض وکړئ داسې یو معادله ده x مربع منفي 6x او مثال په ډول باندې څه رقم یې درته ولیکم، یو معادله چې حل ولري داسې درته جوړ کړم منفي 5x مثبت 6 مساوي په 0. د دې حلونه اوس اسانه ویلی سي. یو حل یې څو دی؟ یو حل یې مثبت 2 دی، بل حل یې مثبت 3 دی. اوس که زه یو چاته ووایم چې د دې معادلې حلونه 2 او 3 دي، تاسو ماته په دې دوه خبرو کې ووایاست. که زه وایم چې د دې معادلې حلونه یو 2 دی بل 3 دی، دا جمله سمه ده. او که داسې ورته ووایم چې د دې معادلې حلونه 3 او 2 دی، یعنی 2 اول یاد کم 3 دوهم، که 3 اول یاد کم 2 دوهم، کوم یو یې صحیح راځي؟
دواړه یو شی راځي. نو معنا دا ده که د هر یو اول یاد کوي بل دوهم فرق نه کوي. د ریاضي په حساب که ښه دقت ورته وکړئ، یعنې ته دا داسې ولیکه چې ځای یې مهم نه وي. به زه اتومات د دې جواب په څه کې لیکم؟ په سټ کې. اما که چیرې زه یو دوه مجهوله معادله حل کړم، تاسې فرض وکړئ دوه مجهوله معادله ده، یو د دوه مجهوله معادلات سیستم دی. اوس به زه معادله نه لیکم. په دې کې موږ تاسې حل کوئ x 2 راغی y 3 راغی. اوس که زه تاسو ته ووایم چې په دې معادله کې x 2 دی y 3 دی، دا څنګه چې پیدا کړی، آیا د دې جواب دا معادل راتلای شي چې وایم x 2 دی y 3 دی یا x 3 دی y 2 دی؟ دا صحیح راتلای شي؟ نه. دا چې کله ته د ده قیمت د ده په ځای او د ده قیمت د ده پر ځای بیا ووایه، یعنې دا ځایونه سره بدل کړې، په هغه صورت کې بیا چې بیرته قیمت ګزاري وکړي دا خو په سیسټم کې جواب نه ورکوي. نو زه څه وایم؟ وایم که زه دا په سیټ کې ولیکم، څوک څه په پوهېږي چې کم یو یې د کم یو قیمت و. زه غواړم دا په داسې یو لیکنه کې ولیکم چې هر موقعیت ځان ته مفهوم پیدا کړي. نو زه هم زه به دا داسې ولیکم، وایم د دې جواب دی د دې سیسټم 2 3، بیا به ورته ووایم وایم اولي د x قیمت دی او دوهمي د y قیمت دی. کم متوجه کېږي چې دا مرتبه جوړه دا یو لیکنه د په ریاضي کې، او دا هغه وخت موږ تاسې کاروو چې کله د دوو عددونو ترتیب موږ ته اهمیت ولري، چې کله د دوو عددونو ترتیب مهم وي. فهم اوس ورته؟ مثال فرض وکړئ یو تجربه اجرا کوو، یو جسم دی یو مقدار کتله لري، موږ پر هغه باندې مختلفې قوې واردې کړي دي او د قوو په نتیجه کې تعجیلونه لاسته راغلي دي. اوس زه غواړم دا د تجربې کم معلومات یا ډیټا چې ده دا په یو کاغذ کې ولیکم او د نور کسانو سره شریک کړم. اوس که زه داسې یعنې ولیکم چې په څومره قوې باندې څومره تعجیل راغلی دی، یعنې د هرې قوې له امله چې څومره تعجیل ایجاد شوی دی، که زه دغه هر یو د تجربې پایله یو چا ته ولیکم، ستاسو په نظر دا په سټ کې لیکل صحیح راځي او که نه؟ مثال فرض وکړئ زه هم کله چې قوه 10 سوه تعجیل 2 و، کله چې قوه 60 سوه تعجیل 4 سو، کله چې قوه 10 سوه مثال تعجیل 6 سو، د مثال په ډول. اوس که زه وغواړم دا معلومات یو چاته په سټ کې ولیکم او داسې یعنې ورته وایم کله چې قوه 10 سوه تعجیل 2 سو، آیا په حقیقت سره دلته دا 10 چې ما په لومړي کې لیکلی دی دا د ده دایمي موقعیت دی او دی 2 چې کله سره واړی د دې مفهوم کې بدلون نه راځي؟ نه راځي بدلون. صحیح خبره ده؟ نو کله چې زه دا په سټ کې ولیکم هغه نه پوهېږي وایي قوه یې کم یو دی او بل یې کم یو دی. که زه ورته لومړی قوه دی دا دوهم یې تعجیل دی، په سټ کې د لومړي او د دوهم بیانولو موضوع شته نه، یعنې ته په سټ کې نسې کولی موقعیتونه یا موقفونه بیان کړې چې دا پلانی موقف دا پلانی موقف، ځکه هلته ترتیب اهمیت نه لري. نو کله چې تا ته دلته مهم دی ترتیب چې لومړی زه قوې لیکم دوم تعجیل، یعنې ترتیب درته اهمیت پیدا کوي، نو ته دا په دې کې مه لیکه، ته دا په څه شي کې ولیکه؟ ته دا په مرتبه جوړه کې ولیکه. او اوس ووایه لومړی قوه د دوهم تعجیل دی، دا د لومړي او دوهم معنا څه شوه؟ یعنې ته ترتیبونه بیانوې، دغه ترتیب په سټ کې ته نسې بیانولی ځکه سټ ترتیب نه لري. نو هر کله چې موږ تاسې ضرورت پیدا کوي چې 2 دانې عددونه یا 2 توري یا 2 کمیتونه داسې یو د بل تر څنګ ولیکو چې د هغوی موقعیت موږ ته مهم وي، نو زه هغه لیکنه په مرتبه جوړه کې کوم. تاسو پوه شولئ چې دا مخصوص د ټکي دپاره نه ده دا لیکنه، دا نو یو فارمټ دی د لیکنې چې کله ترتیب اهمیت درته ولري ته دا کاروې. فهم اوس ورته؟ ته کولی سې دا فارمټ وکاروې. ښه، نو د دغه ځای څخه ډېره واضح خبره لاسته راځي چې موږ تاسې دلته یوازې ځایونه بدل کړي او بیا مو ویلي چې دا برابر نه دي. مطلب دا دی چې په دې کې د ځای بدلون چې کله تاسې ځای بدل کړئ معنا دا ده چې دا نو اوس هغه پخوانۍ مرتبه جوړه نه ده، دا نوې مرتبه جوړه سوه، ان دوی یو له بل سره برابر نه دي. ښه، نو دوی مرتبې جوړې څه وخت یو له بل سره مساوي راتلی شي؟ اسانه خبره ده. د دې لپاره چې دوی مرتبې جوړې یو له بل سره مساوي راسي باید څه خبرې؟ باید دا لومړی د لومړي سره مساوي وي، دوهم یې د دوهم سره. تاسو ګورئ ما 2 مرتبې جوړې ورکړي دي مساوي. د 2 مرتبو جوړو مساوي والی هغه وخت ممکن دی چې لومړی د لومړي سره او دوهم د دوهم سره برابر وي. دا A باید د C سره برابر وي او B باید د D سره. هغه وخت 2 مرتبې جوړې مساوي راتلی شي چې لومړی د لومړي سره او دوهم د دوهم سره. تاسو ماته په مرتبې جوړې کې که عددونه یې که توري څو برخې لرو؟
دوې یو دا برخه یو دا برخه. دا برخه کولی سي څنګه ووایاست جز، کولی سي ورته ووایاست مالفه، کولی سي ورته ووایاست مختصه، کولی سي ورته ووایاست مرکبه. نو ځکه موږ تاسې په مرتبې جوړې کې لومړني ته بیا د دې وروسته کولی سو کم لفظ وکاروو، لومړی مالفه یا لومړی مرکبه یا لومړی مختصه. نو لومړی مالفه او دا دوهمه مالفه، هغه وخت دوی مرتبې جوړې مساوي دي چې لومړی مالفه د لومړي سره مساوي وي، دوهمه مالفه د دوهم سره. دا د لومړي او د دوهم شناخت اسانه دی درته. کامه چې هر ځای راغله د هغه نه مخکې لومړی دی وروسته یې دوهم دی. په دې کې بیا مثالونه په کانکور کې موجود وي، ډېر درته راځي او ډېر زیات اسانه دی. تاسو دې مثال ته توجه وکړئ. دا یو مرتبه جوړه ده، ګورئ کامه نه مخکې یوه مالفه د کامې نه وروسته بله او هغه بله مرتبه جوړه ده. دوی مرتبې جوړې مساوي درکړي وای، تاسو د ایکس او وای قیمتونه پیدا کړئ. تاسې ماته وایاست نظر په هغه موضوع چې مخکې موږ درته وویل څنګه ده؟ لومړی مالفه باید د لومړي سره برابر وي، دوهمه مالفه د دوهم. نو ایکس منفي دوه باید څو وي؟ یو، او وای جمع یو باید درې. یعنې زما مطلب دا دی چې لومړی مالفه باید د لومړي سره مساوي کړي، دوهم د دوهم سره. د دغه نه پرته په بل حال کې د مرتبو جوړو مساوي والی امکان نه لري. ښه په دې باندې به لا څولئ. اوس نو معادلې درته جوړې دي، حل یې کوئ. منفي دوه دې طرف ته راواړوئ، مثبت دوه ایکس درې سو او یو هغه طرف ته واړوئ، منفي یو وای مساوي په دوه رالی. د رابطې او تابع په څپرکي کې ما تاسو ټول په شروع کې یو تعداد مفاهیم زده کوو. لومړی مفهوم چې موږ زده کړی هغه څه شي و؟ مرتبه جوړه. اوس نو زه په ریاضي کې داسې یو لیکنه پیژنم چې هر کله دا ترتیب ماته مهم سي، چې کله ماته دا ترتیب مهم سي بیا زه هغه سره لیکم. هر ځای کې کولی سي د دې څخه استفاده وکړئ.